سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول راته روغ جوړ او خوشحاله یاست. درنو مینوالو ستړی پښتون پیج در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ چې زموږ د ستړي پښتون پیج هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نن مې یو ځل بیا یو وړه مشاعره جوړه کړې ده. د پښین ځوانان راسره ملګري دي. د مشاعرې په دې بهیر کې ځوان شاعر امین الله احمد صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. امین الله احمد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لیوال صاحب، ظهیر صاحب، قلمیار صاحب، ستاسو د ټولو په اجازه د یو کلام عرض دی. ارشاد. یو چا په لاره کې ازغي راته کرل روان و. یو چا په لاره کې ازغي راته کرل روان و. یو چا په لاره کې ازغي راته کرل روان و. زما بې وسۍ زما یبلو پښو ته یې کتل روان و. واه ډېر ښه احمد صاحب، ډېر ښه. زما په غم باندې خوشحاله بې وفا لالی و. زما په غم باندې خوشحاله بې وفا لالی و. زما په غم باندې خوشحاله بې وفا لالی و. زما پر غم باندې یې پټ سړک کې خندل روان و. واه ډېر ښه احمد صاحب، ډېر ښه. واه مننه. خلک رښتیا وایي بې پلاره سړی ډېر خوارېږي. خلک رښتیا وایي بې پلاره سړی ډېر خوارېږي. خلک رښتیا وایي بې پلاره سړی ډېر خوارېږي. ما یتیم ولیدی له لوږې یې ژړل روان. واه ډېر ښه ده، بیا ووایه. واه خلک رښتیا وایي بې پلاره سړی ډېر خوارېږي. ما یتیم ولیدی له لوږې یې ژړل روان. واه ډېر ښه. او دا خلک وایي چې خپل ښه دي زه یې نه منم. دا خلک وایي چې خپل ښه دي زه یې نه منم. دا خلک وایي چې خپل ښه دي زه یې نه منم. زما لوټېدو لره پرېږدي نه و دا خپل روان و. واه ډېر ښه. واه مننه. دا خلک وایي چې خپل ښه دي زه یې نه منم. زما لوټېدو لره پرېږدي نه و دا خپل روان و. واه ډېر ښه. او یو څوک په مینه کې تر دې انتها تللی و چې یو څوک په مینه کې تر دې انتها تللی و چې یو څوک په مینه کې تر دې انتها تللی و چې د چا یادونه یې پر لاس باندې لیکل روان و. واه ډېر ښه احمد صاحب، ډېر ښه. واه د ښایسته اخلاق څښتن ولو همته جانان. د چا پر بدو به یې شامیش کول روان و. واه ډېر ښه احمد صاحب، ډېر ښه. بیا یې ووایه. واه مننه. د ښایسته اخلاق څښتن ولو همته جانان. د چا پر بدو به یې شامیش کول روان و. واه ډېر ښه. توجه مې ونړوي. ډېر ښه احمد صاحب. درنو مینوالو دا و امین الله احمد صاحب چې په خپل ښایسته کلام یې ونازولو. ملګرو ویډیو مخ ته شیر کړئ چې ویډیو تر نورو ملګرو پورې هم ورسیږي.